په دې درس کې به تاسو د الجبري افادو قسمونو سره چې څلور قسمه دي یو حدا الجبري جمله یا مونومیل دو حدا الجبري جمله یا باینومیل درې حدا الجبري جمله یا تراینومیل کثیر الحدا الجبري جمله یا ملټینومیل سره آشنا شئ البته جمله د افاده په معنا باندې ده په یاد مو چې جمله د افاده په معنا باندې ده ورپسې عنوان مشابه حدونه ورپسې عنوان کې موږ مسائل لرو چې دا مسائل به دغه دوه عنوانونو لاندې حلېږي ورپسې کورنۍ دنده ده تاسو کوشش وکړئ چې حتما کورنۍ دنده اجرا کړئ ترڅو دا درسونه چې موږ لولو په ښه شکل باندې زده کړئ اول د الجبري جملو یا افادو ډولونه لکه څنګه چې موږ په درس کې ویلې اول ډول دی یو حدا الجبري جمله چې انګلیسي نوم دی مونومیل البته که چیرې تاسو الجبري افادو او الجبري حد په اړه معلومات نه لرئ او یا هم غواړئ چې د الجبري افادو او الجبري حد په اړه باندې لا معلومات لاسته راوړئ زموږ تیری ویډیو ته مراجعه وکړئ چې تیری ویډیو لینک لاندې ډسکرپشن کې ذکر شوی دی یو حدا الجبري جمله یا یو حدا الجبري افاده یو حدا الجبري افاده هغه افاده ده چې یوازې یو حد ولري د نوم څخه هم معلومي یو حدا یو حد ولري البته په انګلیسي کې هم مونو د یو په معنا ده مونومیل یو حدا الجبري افاده چې یوازې یو حد ولري د مثال په ډول باندې 2 ضرب x یو حدا الجبري افاده ده یا هم بل مثال 5x ضرب y بل مثال 8x مربع y مربع دا ټول یو حدونه لري پس چې ټول یو حد لري یو حدا الجبري افاده ده یا د مونومیل په نامه باندې یادېږي د یو حدا الجبري افادې څخه موږ په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده کوو مثلا د مثلث مساحت یو حدا الجبري افاده ده مستطیل مساحت یو حدا الجبري افاده ده د فیزیک عموما اکثره فرمولونه یو حدا الجبري افاده دي مثلا د قوې فرمول m ضرب a یو حدا الجبري افاده ده د فشار فرمول یو حدا الجبري افاده ده د سرعت فرمول یو حدا الجبري افاده ده د تعجیل فرمول یو حدا الجبري افاده ده راځي چې یوازې د مثلث مستطیل د یو مثلث مساحت او د یو مستطیل مساحت وګورو مثلا یو مستطیل موږ لرو چې عرض w طول l دی مساحت د دې کې مساوي کېږي l ضرب w ځکه د یو مستطیل مساحت طول ضرب عرض د مستطیل مساحت دی دا فرمول خپل ځان ته یو حد دی مثلا مثلث لرو مثلث ارتفاع ده h قاعده ده b مثلث د مساحت فرمول موږ دی د مثلث د مساحت فرمول دی یو پر دوه قاعده ضرب ارتفاع یو پر دوه قاعده b ده ضرب b ارتفاع h ده دا فرمول وګورو هم یو حد دی پس دا هم یو حدا الجبري افاده یا مونومیل دی ب دو حدا الجبري افاده یا باینومیل بیا هم د نامه نه معلومیږي دو حدا الجبري افاده چې دوه حدونه ولري بای دوه ته ویل کیږي باینومیل دو حدا الجبري افاده یعنی دو حدا الجبري افاده هغه الجبري افاده ده چې دوه حدونه ولري مثال په ډول باندې 2x جمع 2y مونږ په تیر درس کې ویلو چې حدونه د جمع او منفي علامې په واسطه د یو بل څخه جدا کیږي پس چې د جمع علامه راغله دوه حدونه شول البته ضرب او تقسیم هیڅ کله حدونه سره نه جدا کوي جمع او منفي علامه حدونه سره جدا کوي 2 ضرب x جمع 2 ضرب y دوه حدونه لري بل مثال 15x مربع جمع لس y بیا هم دوه حدونه لري بل مثال p مربع منفي r مربع دا هم دوه حدونه لري منفي علامه په واسطه حدونه سره جدا شوي دي البته په مثالونو کې ما مختلف توري ځکه استفاده کړې مثلا دلته x y دی دلته هم x y دی دلته p دی دلته r دی ترڅو تاسو آشنا شئ چې په الجبر کې یوازې x y نه استفاده کیږي د نورو تورو څخه هم استفاده کوو د ضرورت په وخت کې
دوهدال جبري افادې څخه هم موږ په ورځني ژوند کې ډېر زیات استفاده کوو. البته د هندسې نه به مثال داسې وي چې که موږ یو مستطیل په نظر کې ونیسو چې عرض x دی طول y دی، که وغواړو د دغه مستطیل محیط لاسته راوړو، د محیط د یو هندسي شکل د محیط د لاسته راوړلو په خاطر باندې موږ د هغې د اضلاعو اوږدوالی سره جمع کوو، موږ ته د هغې شکل محیط راکوي. اوس که وغواړو د همدې مستطیل محیط لاسته راوړو، د ټولو اضلاعو طول سره جمع کوو، په دې معنا چې x جمع y جمع x جمع y د دغې مستطیل محیط دی. دا رنګه موږ 2x لرو، پس 2x 2y لرو جمع 2y. ګورو چې دا هم یوه دوهدال جبري افاده ده. نو دا رنګه موږ د دوهدال جبري افادې څخه هم په ورځني ژوند کې ډېره استفاده کوو. فقط د نمونې په شکل باندې موږ د یو مستطیل محیط پیدا کړلو په دې شکل باندې.